شرازو بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ تاسو د یو ساده شیپ یا شکل ترسیمول زده کړي وه، همدارنګه د پیک ټول استعمال مو زده کړی، ټرانسفر ټول استعمال مو زده کړي وو. شیپ چې مو کله ترسیمویدلې هماغه شیپ ریکټینګل، پولیګان یا دایره مو راخیستل، پر هغه م ترسیمول او د رنګ ورکول طریقه مو زده کړې وه. ما زدلې پر یو رنګ باندې کلیک وکړو، زموږ هماغه شیپ ته هماغه رقم رنګ ورکول کېږي. او یو بله خبره په یاد ولرئ، ګورئ په دغه یوه ټول کې تاسو څو نور ټولونه هم لرئ. هلته تاسو چپه کلیک نیسئ، چې کلیک ونیسئ، کلیک راکشوئ، دلې تاسو بیا دا بل ټول راخلئ. اول د وار دلته په دې ټولو کې یو شیپ ټول ویلي وو چې هغه وروسته موږ د کرب سره وایو. چې سره وایو؟ کرب سره وایو. سموث ټول څه وظیفه اجرا کوي؟ سموث ټول که چیرې یو آبجکټ کونجونه پر مثال یا ژۍ داسې تیرې راغلي وي، سموث هغه نرموي. سره کمې راولي؟ نرموي. ګور دا کونج ډېر تیره و، هغه داسې نرمواله ورکړل. هر کونج باندې تاسو کلیک نیولی، چې هر څونه کلیک ورباندې ونیسئ، هغونه نرموالی څه به کېږي؟ زیاتېږي. دا د سموث ټول وظیفه ده. کوم ټول؟ سموث ټول. بل بیا سمیر ټول لرو. سمیر ټول بیا چې تاسو یو ځای کلیک ونیسئ، د هغه رنګونه یوې بلې خوا ته څه به کوي؟ کشي یې. سمیر ټول که ستاسو په یاد، تاسو په فوټوشاپ کې د دغه په نامه سره بل ټول ویلی وو، د سمش ټول په نامه سره داسې شی ویلی وو. سر مو خلاص و. نو دلته د هغه په هماغه شکل سره چې شي وظیفه اجرا کوي، د سمیر ټول دغه وظیفه اجرا کوي. بل بیا ټویرل ټول لرو. ټویرل ټول بیا پر هر ځای چې موږ کلیک ونیسو، هماغه ځای د څه پکې سره پیچي، پر هر ځای تاسو کلیک ونیسئ، د هغه ځای څه پکې سره تاویي یا پیچي. دا بیا د ټویرل ټول وظیفه ده. سر مو خلاص و. ټویرل خپله پیچلو ته ویل کېږي. دننه هم که چیرې یو شیپ کې څو رنګونه وي، هغه هم سره پیچي، خو هغه بیا معلومېږي نه. اوس دلته هم د ځای سره پیچي، خو معلومېږي نه. بل بیا موږ اټراکټ لرو. اټراکټ معنا جذبول یا راکشول. که چېرې تاسو په یو ځای کې کلیک ونیسئ، دی کوښښ کوي چې رنګونه هغه ځای څپو کې اټراکټ کړي، هغه شاوخوا شیپونه چېرته چې وي هغه څپو کې سره راکش یې کړي. ګوره پر دې ځای کې زه کلیک نیسم، دی کوښښ کوي چې دا ژۍ څپو کې رانږدې کړي هغه ځای ته. دا د اټراکټ ټول وظیفه ده. بل بیا ریپل لرو. ریپل بیا د هغه برعکس، د اټراکټ برعکس، په کوم ځای چې کلیک ونیسو هغه ځای څخه دی هغه شیپ او ابجکټونه څه پکې سره لرې کوي. دا بیا د کوم ټول وظیفه ده؟ د ریپل ټول وظیفه ده. او سمچ ټول خو ستاسو زده دی، لکه فوټوشاپ کې ستاسو هغه ډچ ټول ویلي، دغه ویلي و سمچ ټول ویلي، هلته هم فکر کوم سمچ ټول په نامه سره و. کلیک ونیسئ په شیپ کې، د باندې رنګونه راکشي، او که د باندې ونیسئ بیا دننه خواته رنګونه څه پکې پورې وي. د هغه د شیپ ده په دې شکل سره. د هغه څخه راوروسته پسې موږ راهن ایج لرو. راهن ایج چې کله تاسو پر یو شیپ باندې په دغه آوټلاین باندې یا بورډر باندې تاسو کله کلیک نیسئ، دغه ژۍ داسې تیرې تیرې راولي. راهن ایج دا ژۍ څه رقم راولي؟ داسې تیرې تیرې راولي، داسې کټابې غوندې. دا بیا د راهن ایج وظیفه ده. دغه هر ټول خپل ځان ته یو ځانګړی آپشن لري. په سموټ ټول کې دلته نایب سایز، نایب سایز دغه ستاسو د برش اندازه څونه وي په سموټ ټول کې، هغه له زیاتوئ که کموئ. پر مثال زه ورته وایم 10، اوس د برش اندازه څه رقم سول؟ کښته سول. او بل دلته ریټ څونه اندازه سره نرموالی وکړي، 20% 100% نرموالی اندازه. اوس هم نرموالی څو فیصده کوي؟ 100% مګر ګور نرموالی ډېر زیات کوي. او که چېرته هم چې یا نرموالی دي پر مثال څو فیصدي؟ مثال 11%. اوس نسبت پخوا ته نرموالی څه رقم سو؟ ډېر کم سو. ګوره په ډېر کم اندازه سره څه کوي؟ نرموالی کوي. او دا بل بیا پن پریشر. پن پریشر بیا په هغه ټابلیټ کمپیوټرانو کې، هغه ټچ کمپیوټرانو کې چې بیا تاسو فشار ډېر ورباندې وکړي، ډېر نرمېږي، او که لږ فشار ورباندې وکړي بیا لږ نرمېږي. نو دلته پن پریشر وایي دی فعالي که یا کوم چیر دی فعاله کړی و، که تاسو پر سکرین باندې ډېر فشار وکړي نرموالی زیاتېږي، که کم فشار وکړي بیا نرموالی څه رقم کېږي؟ کمیږي. دا بیا د پن پریشر وظیفه ده. ویوز د پریشر آف یور ډیجیټل پن اور ټابلیټ ټو کنټرول د ډفرنٹ افیکټ از یو ډرا. د هغه رقم په سمیر ټول کې هم سایز دی او ریټ اندازه یا پریشر دی. او بل دغه د سموث سمیر په نرم شکل سره، مثال سمیر ټول خو موږ ویلی و چې یو خواته پر مثال لکه موږ کشو. او بل بیا پاینټ سمیر لرو. ګوره سمیر داسې په نرم شکل سره راکشي، او که پاینټ انتخاب کو بیا داسې تیره شکل سره څه پکې راکشي. نو سموث انتخاب وي که داسې تیره شکل انتخاب وي. هغه څخه وروسته ټویرل ټول کې هغه ریټ ډېره تاو کړي، لږه تاو کړي، برش سایز دی رستی خواته که چپې خواته، پریشر بیا تکراري موضوع ده. اټراکټ هم په همدې شکل سره ریټ یوازې پکښې کړي. او په ریپل کې هم همدې شکل سره. په سمچ ټول کې د برش اندازه ده. او بل ډرای آوټ دی. ډرای آوټ ګورئ که تاسو دا کلیک دلته ونیسئ، دغه رقم یې کشوئ، تر هره ځای پورې تاسو دا رنګونه دغه رقم کشېږي او ادامه لري، رنګونه نه درېږي. ډرای آوټ دا برش پر کوم وخت باندې وچ شي یا مثال ودرېږي، نو دلته 0 ده. زه ورته وایم چې 3 واحده وروسته ګورم 3 واحد چې پراسه برش ته رقم سي ورک سي وچ سي. نو ډرای آوټ پر کوم وخت باندې دا برش ته په وسي وچ سي.
او بل دلته پن ټلټ کوژوال ته ویل کېږي. څو درجې کوژوالی ولري. اوس ګوره کې 90 درجې کم دغه دایره ګوره د برش سایز به څه زیات کوم. دغه برش ګوره مکمل داس دایرې غوندې نیمه راغلی دی. که ټلټ زه پر مثال کم 90 درجې در کم پر دې ساده باندې 90 درجې پروت راغلی دی. او که زه ورته چې یا ټلټ زه غواړم چې کم ورکړم پر مثال 15 درجې ګوره دا برش در کم ولاړ دی 15 درجې کوژوالی څو درجې 15 درجې. یا ورته وایم چې 10 درجې ګوره کوژوال د برش څه کېږي څه زیاتېږي. ګوره دا لکه یو دغه د اوسپنې پیسې نه ده افغانۍ دا رقم دی دا شی. ګوره که چېرې موږ 90 درجې ودرو خو داسې مستقیم راځي. دا رقم کوژوالی څونه ولري دا د برش کوژوالی دی. او بل بیا موږ دلته بیرینګ لرو. بیرینګ بیا په افقي ډول د دې روټیشن یا د ایکس او واي محور باندې د روټیشن څونه وي هغه روټیشن بیا دلته تاسو ورته انتخابوئ. کوم پوښتنه ستا پکښې کې د هغه څه وروسته پراخ نیج کې د فریکونسۍ اندازه دغه سپایکس ګوره دا کله چې موږ دا برش کشوو څونه فریکونسي ولري. اوس یوه ده پر مثال زه ورته وایم چې فریکونسي دې پر مثال راسي 9 ته فریکونسیانې ورسره کم شولې زیاته شولې. هغه ژې چې پر مثال وزن نه وځي هغه څه به وسولې زیاته شولې. او ډرای آوټ کساس پایات موږ په دغه کې ویلي وو په سمایش ټول کې پر کم ځای باندې ودرېږي یا ختم شي. او بل دلته موږ پن ټیټ لرو د پن دغه کوژوالی دی او بل روټیشن دی هغه سپار ډایرکشن دی هغه په کومه درجه تاسو غواړئ هغه دلې ورته انتخابوئ چې ډایرکشن او ټول تاسو دلې ورته انتخابولی شئ. کوم پوښتنه خو نه څه پکښې کې د هغه څخه وروسته پسې کراپ ټول لرو. کراپ ټول که چېرې موږ یو شیپ انتخاب کړی وي مثال زه دغه شیپ مکمل نه غواړم. زه غواړم پر مثال یو خاص زه کراپ کړم. تاسو په فوټوشاپ کې هم کراپ ویلي پر مثال زه دغه نه غواړم نو کراپ ټول انتخابوم. دغه څخه ما انتخاب کړی ده یا دغه څخه زه غواړم نور دغه څخه چې کوم وتلی ساعت هغه زه نه غواړم هغه کراپ کوم. نو دغه کراپ مابینځ کې ډبل کلیک کوو هغه نور اضافه شی به څه پوسي ایسته به سي. یوازې به هغه څه پاتې چې موږ سره کم کړی ویم انتخاب کړی مو دا د کراپ ټول وظیفه ده. کوم ټول وظیفه ده کراپ ټول وظیفه. ګورې کراپ ټول که چېرې موږ دوه درې ابجکټونه ولرو یو دا ابجکټ دی دې ته به دا رقم رنګ ورکړو بل دا ابجکټ دی دې ته به دا رقم رنګ ورکړو. څو ابجکټونه لرو موږ اوس 3 ابجکټونه لرو. زه راځم دلته کراپ انتخابوم. ګورې ما خو داسې انتخاب کړی ده که چېرې تاسو ډبل کلیک وکړئ د یوازې کوم شیپ کراپ وي چې انتخاب شوی کم یو وي چې انتخاب شوی او کوم چېرې بیا شیپ نه وي انتخاب کړی. ګوره اوس ما هېڅ شیپ نه دی انتخاب کړی بیا ټوله ډاکومنټ کرپ کوي. کوم هېڅ شی نه و انتخاب کړی بیا څه کم کوي بیا ټوله ډاکومنټ کرپ کوي. کوم یو شی انتخاب کړی و خو یوازې هغه انتخاب شوی شی کرپ کوي یو ابجکټ او کوم نه و انتخاب کړی بیا ټوله ډاکومنټ څه به کوي کرپ کوي. د کراپ ټول څخه راوروسته پسې نایف لرو. نایف خو پیژنئ ډېر ساده شی دی. پر مثال زه غواړم دغه ډاکومنټ دغه ابجکټ پر دوه برخو ویشم نو زه لیک کلیک نیسم راکشوم یې تر دې ځای پورې. اوس ګورم بیا چې پک ټوله واخلم دا جلا برخه شول دا جلا برخه شول پر دې ځای څه په کې دی دوې ټوټې یا په دې مو کې دا به د کوم ټول وظیفه ده نایف ټول وظیفه ده لکه چاکو یا چاړه. بل بیا موږ ورچوال سیګمنټ ډیلیټ لرو. سیګمنټ خو تاسو پوهېږئ چې ته وایي سیګمنټ تاسو په هندسه کې ویلی دی سیګمنټ یوې زولې ته ویل کېږي. ته ویل کېږي یوې زولې ته ویل کېږي. زه راځم دلته یو داسې چې ترسیموم مربع ترسیموم او دغه څه ټول ورچوال سیګمنټ ډیلیټ ته راځم. زوم ټول په واسطه کولی شو زومینګ وکړو او که آلټ ونیسو بیا کلیک وکړو نه راڅخه هېر شوی دی ښه آلټ ونه په فوټوشاپ کې موږ نه وایي دلته راسته کلیک کوو لرې کېږي او که چپه کلیک کوو بیا نږدې کېږي. او بل دلته وایي زوم ټو سلیکشن کوم ساعت چې ما انتخاب کړی دا مکمل سلیکشن را نږدې شه او زوم ټو آل ابجکټ ټول ابجکټونه را نږدې کړم. ګورې دا زوم سلیکشن او زوم ټو آل ابجکټ دا رقم پر مثال دایره لرم دلته بله غټ دایره لرو. اوس ګوره که زه راسم زوم ټول راواخلم زه راځم دغه یوه کښې د مربع انتخابوم. اوس که زوم ټول راواخلم زوم ټو سلیکشن کوم ساعت چې ما انتخاب کړ دغه ته را نږدې کړه دا صفحه او زوم ټو آل ابجکټ ټول ابجکټو ته را نږدې کړم ټول ابجکټونه په سکرین کې راولم او مکمل پیج ته راولم د پیج د پراخوالي په سره نږدې کړه او د پیج د جګوالي په سره څه وکړه سکرین را نږدې کړه. زوم ټول ډېر اسانه دی تکرار شوی دی. پسې پین لرو. پین که موږ زوم ټول راخیستی وي که غواړو صفحه د یوه ځای څخه په انتقال کړو دغه دپاره به چې څه کار اخلو د پین ټول څخه کار اخلو او دغه څخه لاندې پسې موږ لاینونه لرو چې دغه په واسطه تاسو کولی په مختلفو شکلو سره لاینونه ترسیم کړئ. پرې هینډ ټول په خپل لاس باندې یو لاین څه به کوئ ترسیموئ او بل بیا موږ 2 پوینټ لاین لرو دوه نقطې څه به کوو سره جوینوئ. پر مثال زه ورته وایم چې دې دایرې کوارډینیټ راواخلم د دې مقابل کوارډینیټ سره او بیا راځم دغه د چپې خوا کوارډینیټ راخلم د دې مقابل کوارډینیټ سره جوین کوم. ګورم دغه مربع دغه د بیضوي ده په دې بیضوي کې مو دا شکل څه وکړي ترسیم وکړي. سرمخلاصو
دا بیا 2 پوینټ ټول وظیفه چې دوه نقطې موږ څه پکو د یو ابجکټو یا د دوه ابجکټو سره نښلو. راځم داسې یو مربع ترسیموم. د دې مربع څخه بیا چې اخلم یو کاپي اخلم، کنټرول سی یو کاپي ځنې اخلم او کنټرول وی په دې څه پکوم پیسټوم. کنټرول سی کنټرول وی ولې کار نه کوي؟ نه کټ کار کوي نه کاپي کار کوي. سیو از سیو کار نه کوي. ښه خیر ستونزه په دې کې ده دلته دغه زما کول ډرایو چې وه ما دلته د انټرنیټ سره کنیکټ کړی دی، نو انټرنیټ سره چې کله کنیکټ کوو نو دغه یوه ستونزه پیښېږي اکثره کول ډرای کې، نو دی بیا د سر رجسټر کوو بیا د دغه ستونزه حلېږي. خیر هغه بیا وروسته وکړو. یو وارې به راسو دغه باندې ټولو باندې به څه کار وکړو. راځم بله بیضوي څه پکوم، یو بل مربع هم څه پکوم پر دې ځای باندې ترسیموم. څو مربعګانې ترسیم کړلې؟ دوې. بیا راځم 2 پوینټ لاین راخلم، د دې مربع دغه کوینج د دې کوینج سره مښلوم، دا کوینج د دې کوینج سره مښلوم او دا کوینج د دې کوینج سره مښلوم. اوس نو زموږ پاتو ورچوال سیګمنټ ډیلیټ. ورچوال سیګمنټ ډیلیټ که چېرته تاسو څو شیپونه سر په سر ترسیم کړي، دی هغه زوله ډیلیټ چې په 2 نقطو کې سره کته شوي، سره کم شوي په 2 نقطو کې سره کته شوي. پر مثال که پر دې زوله باندې کلیک وکړم ګورم اوس موږ پر هېڅ زوله نه دی انتخاب کړی. زوله چې تاسو ودرېږئ دغه پلین ده چړه داسې جګه ودرېږي، کلیک ور باندې وکړم ګور دلته کته وه او دلته کته وه، په هغو 2 نقطو کې څه وکړل ډیلیټ یې کړل، له منځه یې وړل. دغه رقم دغه سیګمنټ هم هغه 2 نقطو کې چې کته وه هغه نقطو کې څه وکړي له منځه یې وړي. سر مو خلاصو. دا د ورچوال سیګمنټ ډیلیټ وه چې هغه زوله ډیلیټ یې چې په 2 نقطو کې سره کم شوي کته شوي. ګوره ساده کیوب غوندې شکل مو څه وکړي ځینې جوړ مو کړي په دې شکل سره. کم پوښتنه خو نه څه پکښې کېږي. نو دا د ورچوال سیګمنټ ډیلیټ وه. بل بیا ریزر لرو. ریزر اسانه دی خپل در سره وګورئ چې ساده او ساده تاسو کلیروئ. او د هغه څخه وروسته پسې بیزیر ټول لرو. 2 پوینټ لاین په مستقیم شکل سره تاسو دوې نقطې د یو ابجکټ څخه کوئ سره جاین کوئ سره مښلوئ، هغه په عمودي ډول وي که په افقي ډول وي. دا د 2 پوینټ لاین وظیفه وه. بل بیا بیزیر ټول موږ لرو. بیزیر ټول په فوټوشاپ کې تاسو پین ټول ویلی وو چې د هغه په واسطه تاسو کولی شئ منحني خطونه په اسانۍ سره څه وکړئ ترسیم یې کړئ یا یې رسم کړئ. نو دلته بیا د بیزیر ټول وظیفه همدا ده چې تاسو کولی شئ دې په واسطه منحني خطونه یا کاږه خطونه څه وکړئ ترسیم یې کړئ. کلیک دلته کوم بل کلیک دلته کوم او نیسم یې دغه رقم ګورم داسې یو بیزیر څه وکړل ترسیم وکړل. دا رقم چې هر د تاسو کلیک نیسي پر هماغه ځای باندې چې ترسیموي یو منحني ترسیموي یا کوږ لاین څه وکړئ ترسیموي. پر مثال دلته یو کلیک کوم، بیا راځم پر دې ځای باندې داسې یو کلیک کوم، بیا راځم پر دې ځای باندې او بیا راځم پر دې ځای باندې. نو دې ته موږ څه شی وایو؟ یو منحني وایو، یو کوږ لاین وایو. کوم پوښتنه خو نه څه پکښې کېږي. پین ټول به سبا د خیر وایو. سبا د خیر بیا راګرځو یو وارې بیا پر چش باندې کار کوو، پر شیپ ټول باندې بیا کار کوو، شیپ ټول بیا څه وظیفه اجرا کوي. سر مو خلاصو. کوم پوښتنه خو نه څه پکښې کېږي. نو د نن دپاره همدومره بس ده. همدومره سره وګورئ دغه ابجکټو څخه تاسو کولی شئ منظم او غیر منظم مختلف شکلونه په اسانۍ سره څه وکړئ جوړه کړئ. دغه څه ټول چې موږ وویل دغه ټول څخه هم تاسو کولی شئ استفاده وکړئ.